بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې ډاکټر صاحبانو ښه به یاست او تېره جمعه به مو په خیر تېره کړې وي. موږ تاسې د هیماټالوژي په دغه برخه کې د خیره نن په سایټوبلاستیک انیمیا باندې خبرې کوو. سایټوبلاستیک انیمیا دغه آیرن ډیفیشنسي انیمیا او دغه نور ډولونه د انیمیا تاسې مخکې له ورسره بلد واست، خو دا ځینې انیمیاګانې به زه داسې انیمیاګانې درته وپېژنم چې ممکن تر اوسه پورې ډېر ورسره بلد نه واست. انیمیا خو موږ تاسې پوهېږو چې خپله کمپنۍ ته وایي او ډولونه یې موږ تاسې ویلي وو، یا طبقه بندي ما تاسې ته کړې وه چې په څو ډولونو باندې دي. نو نن د خیره په دغه باندې خبرې کوو، په سایټوبلاستیک انیمیا. سایټوبلاستیک انیمیا ډاکټر صاحبانو هغه انیمیا ته ویل کېږي په کوم کې چې زموږ تاسې محیطي سرکرویات نه یوازې دا چې هسته لري، بلکې د هستې تر څنګ دوی په خپل سایتوپلازم کې یو قسم د اوسپنې څخه جوړ ګرینولونه یا دانې لري. تعریف یې داسې ده. ښه سر مو خلاص نه سو. سایټوبلاستیک انیمیا هغه انیمیا ده په کوم کې چې زموږ تاسې دوراني وینه یا محیطي وینه نه یوازې دا چې هستې لري، یعنې سره کم نیوکلیټډ اربیسیانې وي، نیوکلیټډ د هغو تر څنګ په سایتوپلازم کې د اوسپنې څخه جوړې دانې لري. مطلب دا ده چې دغه اوسپنه چې دلته پکې ځای په ځای سوې ده، لکه دغه دا له کومه سوې ده؟ معلومه خبره ده چې کله چې پرو اریتروبلاستوم یا هم اریترایډ پریکرسر حجرات چې ما تاسې ته ویلي اریترایډ سیریز په یاد لري چې هغه له پلوریپورټنټ سټیم سیل څخه لاسته راتلې مایلایډ سلسله کې نه، مایلایډ سلسله ما تاسې ته ویلي وو چې درې لیله وو، یو چې وو اریترایډ سیریز وو، بل چې وو ګرینولوسایډ سیریز وو، او بل چې وو ګرینولوسایډ او مونوسایډ په یو سیریز کې راځي، او بل چې وو میګا کاریوسایډ سیریز وو. چې له دې جملې څخه په اریترایډ سیریز کې موږ تاسې پوهېږو چې یو رقم آخوځې شته چې هغه آخوځې د ټرانسپرنس سره یو ځای کېږي او معمولا ټوله اوسپنه له دوراني وینې څخه اکثریت کومو حجراتو ته روانه ده؟ دغو حجراتو ته، البته چې د دوی مخکني حجرات دي. بالاخره اکثره دا ډېرې وجې لري. هغه اوسپنه چې دې داخل ته راغلې وه اکثره یې مصرف سوه، خو ځینې لا مصرف سوي نه ده. چې مصرف نه سو نو خو معلومه خبره ده هغه په سایتوپلازم کې د دانو په شکل سره پاتې وي، یعنې هغه اوسپنه یوټیلایز سوي نه ده، مصرف سوي نه ده آیرن، او هغه بیا بالاخره د ګرینولز په ډول سره پاتې ده. صحیح ده چې دغه ډول انیمیا که چېرته موږ تاسې ولیده یا په بل عبارت که چېرته موږ تاسې د پریفرل بلډ فلم جوړ کړو او په هغو کې هم داسې اربیسیانې پیدا کړې چې په هغو کې چې یعنې زیاته برخه یا کم اندازه خو مقصد داسې اربیسیانې پیدا کړې چې په هغو کې یو قسم دانې وي او دغه دانې له څه څخه جوړې وي؟ له اوسپنې څخه. نو موږ تاسې دغه ډول انیمیا ته څه وایو؟ کوم مشکل نشته نه؟ سایټوبلاستیک انیمیا کوم ډول انیمیا ته ویل کېږي؟ دا به تاسې ته اوس وایم ځکه دا صحیح نه دي جوړ سوي، دا تقریبا لکه خام حجرات دي او دا ټول حجرات هم دغسې نه وي، اکثریت یې سم میچور کېږي، ځینې چې دي هغه نه میچور کېږي. صحیح ممکن دا ډېرې وجې لري، ځکه کاز تاسې ته ووایم. یوه غټه وجه یې دا ده چې ممکن په دغه وخت د سپلینیکټومي وروسته اکثره وخت هغه سایټوپلاستیک انیمیا رامنځته کېږي. نور ډېرې وجې هم لري او میکانیزم یې زه تاسې ته په پاتوجینیسس کې زه تاسې ته وایم راځي صحیح چې په کوم میکانیزم سره دا کار کېږي. ښه دلته که دې زه چې تاسې متوجه یاست ډاکټر صاحبانو ما ته پورته لیکلي دي سایډروسایټ اند سایډروبلاست. متوجه یاست؟ سایډروسایټ سایډروبلاست. سایډروبلاست هغه اربیسیانو ته وایي چې هغه هسته ولري. عموما هغه دغه چې دي که تاسې فکر کړی یو پرو اریتروبلاست یا بیسوفیلیک اریتروبلاست په یاد مې دي؟ دا کومې هغه بلاست وي. ولې بلاست شکل ورته ځکه چې هغه یې خام وي، هغوی یا ته د حجرې ویشونه ترسره کولی شوی، هغو هستې درلودې، هستې د بلاست کلمه ورته کارول کېده. د بلاست حجرات اکثره باید په کوم ځای کې؟ بنمرو کې، په پریفرل وینه کې باید نه وي. خو ځینې وخت بای چانس کېدای شي چې دا بلاست حالتونه یعنې هسته لرونکي سرکرویات د وینې دوران ته هم لاره خپله کړي. متوجه یاست دې خبرې ته؟ چې هغوی ته بیا موږ تاسې همدغه تنه بلاست اریتروبلاست ورته وایو. خو که چېرته داسې و چې سره له دې چې هستې درلودې په دوراني وینه کې او د هغو تر څنګ یې ګرینولز درلودل، آیرن ګرینولز، نو بیا سایډروبلاست ورته وایي. سایډروبلاست او اریتروبلاست یو شی دي، په دومره فرق ده چې په سایډروبلاست کې
د آیرن ګرینول شته او په ایریتروبلاست کې آیرن ګرینول نشته بس همدغه یوه خبره صحیح بل موږ پوهېږو سایډروسایټ یا هم ایریتروسایټ دا تقریبا یو د بل سره مساوي دي په سایډروسایټ کې فقط ګرینول شته او په ایریتروسایټ کې ګرینول نشته په دواړو کې بیا هسته نه وي په دغه وخت کې په بل عبارت سایډروبلاست خام حجرات دي او سایډروسایټ پاخه حجرات دي خو په سایډروسایټ کې بیا څه شته د ایریتروسایټ سره فرق دا د اربسیانو سره چې دا نه شته پکې ګرینول شته پکې نور کوم خاص خبر نه ده نو ول موږ په چی خبرې کوو ډاکټر صاحبانو سایډروسایټس باندې خبرې کوو سایډروسایټ په اصل کې هغه اربسیان دي چې په خپل داخل کې نن هم آیرن لري نن هم آیرن کوم آیرن ته ویل کېږي چې هم ورڅخه نه جوړ شوی ما تاسو ته ویلي وو چې کله هم جوړیږي هم داسې جوړیږي چې څلور پایرول رنګ وو او پر مابین کې شی وو اف بي یاد مې دي دې ته شی ویل هم چې هغه پایرول رنګونه ما خاصه لکه ګل داسې نوشته کړو پایرول رنګونه داسې وي چې دلته یو د نایتروجن لري نه په هر صورت موږ تاسې پوهېږو چې سایډروسایټ هغه حجرات دي دوراني وینه کې چې هغه په خپل مابین کې ګرینول لري او دا ګرینول چې وي نن هم وي یو چا سره فکر پیدا کېږي وایي زه فکر نه کوم چې دغه دي دا سایډروسایټ وایي دا ګرینول له اوسپنې څخه جوړ نه دي نو تجربه به څنګه کوي ډېره اسانه پوتاشیم پرمنګنیټ دی یو رقم دغه ده سټین دی یو رنګ دی یو رقم یو رقم کیمیایي مواد دي پوتاشیم پرمنګنیټ په نامه باندې راځي صحیح ده یا بعضې د پوتاشیم پیروسیانایډ په نامه راځي دا په لابراتوارونو کې شته پوتاشیم پیروسیانایډ دې ته پیرل سټین هم وایي پیرل سټین ما تاسو ته ویلي وو دغه پیرل سټین یا پوتاشیم پیروسیانایډ رخلو پر شیشه باندې اچوي په خپل سلایډ سم جوړ کړی پر اچوي وروسته بیا څه رقم کوو واش کوئ بیا تر مایکروسکوپ لاندې ګورو نو تر یو وروسته کوم چېرته دغسې شنې شنې دانې پکې ولیدل ځکه په دغه چې ده شین رنګ ده او شین رنګ به یوازې کومه جوړښتونه توکوي په کوم ترکیب خپل ترکیب کې چې اوسپنه ولري نو زیات ګرینولونه به په داخل کې به یې وګورو چې هغه له څه څخه ډک دي بخښش دي له اوسپنې څخه جوړ ګرینولونه به وګورو چې شنه شنه معلومیږي نو که چېرته دغسې په ښه حجرات موږ تاسې ولیدل البته تر لابراتواري یا هم تر مایکروسکوپي معایناتو وروسته نو موږ تاسې پوهېږو چې دا سایډروسایټس دي او دا چې سایډروسایټ له څه شي وایي چې رامنځته کېږي د خیره په یو باندې به زه تاسو ته وروسته خبرې وکړم هغه باندې به بیا هم خبرې کوو خو یو څوک راولاړېږي د پیرل سټین پر ځای باندې پر دې باندې چې شی اچوي یو بل سټین ده چې هغو ته موږ تاسې رومانوسکي سټین وایو کوم رومانوسکي سټین ورباندې واچول دا بیا یو رقم ګلابي مانین دانې په رقم معلومېږي دې ته دغه موږ تاسې هغه هم وایو پیپنهیمر باډیز پیپنهیمر باډي باندې باندې هغه روز موږ تاسې څه بحث هم کړی وو نه یو ته بیا چې وایي هغه هم همدغه ګرینولز دي خو صرف تلوین کې فرق دی چې دلته شی ورباندې اچول سوی ده رومانوسکي دا هم یو بل رقم ګلابي رنګ ورکوي دی ته صحیح ښه په هر صورت په نارمل ډول سره موږ تاسې پوهېږو چې سایډروسایټ په انسان کې وجود نه لري او که چېرته په چا کې ولیدل سوي مطلب دا ده چې حتما دا یوه پاتالوجي لري انډرلاینینګ ځینې وخت چې موږ تاسې د ځینې انسانانو څخه توری کاږو توری ولې کاږو په ځینې وخت کې د ځینې ناروغیو دپاره موږ ته سره بله لاره نه وي مثلا لکه دا تلسیمیا په کسانو کې یا هم بعضې وخت په تلسیمیا په کسانو کې توری کاږو یا هم مثلا سیکل سیل انیمیا ځکه چې توری په یو وخت کې لیونی سوی وي هایپرسپلینیزم رامنځته سوی وي اسپلینومیګلي او دوامداره سره کرویات پسې خوري نو د هغوی دپاره یوازنۍ لاره بیا دا ده چې ټوټل سپلینیکټمي ورته وکړي توری ورڅخه ایسته کړي توری ولې ورڅخه کاږو ځکه چې زیات سره کرویات تخریبوي نه زیات سره کرویات باید تخریب نه سي نو د دې لپاره چې موږ تاسې د دې پیښې مخنیوی کړی وي هغوی دپاره موږ تاسې په د څه شي تجویز کوو سپلینیکټمي توری د جراحي په واسطه باندې ایسته کولو ته څه شی وایي سپلینیکټمي خو تر سپلینیکټمي وروسته که موږ تاسې دغو کسانو ته بیا وروسته د وینې فلم جوړ کړو نو ممکن موږ تاسې ځینې سایډروبلاست پکې وګورو چې هغه کومه خاص مور نه ګورئ په دغه وخت کې صحیح ده تر سپلینیکټمي وروسته خو په نارمل ډول سره سایډروبلاست او بخښش دي سایډروسایټس نه لیدل کېږي په پریفرل وینه کې نه لیدل کېږي که څوک وایي چې ولې تر سپلینیکټمي وروسته دغه کار کېږي ځکه موږ پوهېږو چې د سرو کرویاتو د پخېدلو یوه مرحله په توري کې هم صورت نیسي ما تاسې ویلي چې اول دی د ریټیکولوسایټ په ډول سره وي او په ریټیکولوسایټ کې تقریبا 10% متباقي هیموګلوبین بیا پسې جوړېږي بیا ما تاسې ته ویلي
نو دا معلومه خبره ده چې کله هیسپلین نه وي نو هغه ریټیکولوسایډ به صحیح نشي پخېدی نو هغه کومه اوسپنه چې بیا وروسته د هیموګلوبین د جوړېدلو لپاره دلته په ریټیکولوسایډ کې پکارول کېده هغه نه مصرفېږي نو هغه اوسپنه به په سایتوپلازم کې د دانو په شکل سره ونه لیدل شي بدل کېږي که نه نو په نتیجه کې به هغه ته موږ څه شی وایي سیلروسایټ او دا عموما په سایتوپلازم کې میوروساین میکانیزم همدغه ده ښه په هر صورت په دې هیله چې پوه سوي یاست وروسته به یو پکچر راسي دغه سایډروبلاست به زه تاسو ته ووایم دا پر دوه ډوله دي ډاکټر صاحبانو یو نارمل سایډروبلاست دی او بل چې دی رینګ سایډروبلاست نارمل سایډروبلاست هغه ته وایي ډاکټر صاحبانو چې هغه کې دانې وي کمې وي او شیندل سوي وي شیندلې پکې پرتې وي سکیټریډ څه معنا شیندلې او رینګ سایډروبلاست بیا چې ته وایي چې هغه تر هستې چاپېره یې یو رینګ جوړ کړی وي دغه دانو کومه دانو پاپنهیمر باډیز یا هم نن هم آیرن یا هغه اوسپنه چې د هیموګلوبین لپاره ورڅخه استفاده نه ده سوې همدغسې په سایتوپلازم کې پرته ده صحیح نو سایډروسایټس هم وپېژندل اوس څه شی پېژنو سایډروبلاست سایډروبلاست بیا هغه هسته لرونکي ریډ سیلز دي ډاکټر صاحبانو صحیح ده چې دې ته موږ تاسې بعضې وخت نارموبلاست هم وایو نارموبلاست هغو هسته لرونکي سرکرویاتو ته وایي چې هغه په خپل ترکیب کې ګرینولز نه لري ګورئ دا بیا دا بلکل لکه هغه داسې دي خو په دغو کې چې شی شته ډاکټر صاحبانو سایډروټوټیک ګرینولز پکښې دي او دغه ګرینولز که چېرته موږ تاسې شی ورباندې واچوو ډاکټر صاحبانو رنګ ورباندې واچوو یو شی ته تاسې متوجه یاست ډاکټر صاحبانو د پاپنهیمر باډي ما تاسې ته وکړل پاپنهیمر باډي له دغو ګرینولونو سره داسې فرق لري چې هغه په سایډروسایډس کې شته په سایډروپاخو سرکرویاتو کې چې کله موږ تاسې وګورو دا ګرینولز نن هم آیرن ګرینولز چې وګورو دې ته موږ تاسې چې پاپنهیمر باډیز ورته وایي ګورئ خو په دغه وخت کې بیا خپله د ټول سایډروبلاست نوم ورسره تغیر کوي چې ما تاسې ته چې یو نارمل سایډروبلاست دی بل رینګ سایډروبلاست دا به د خیر تاسې ته وروسته ووایم خو ما درته په دې باندې مخکې ما بحث وکړ چې دا ډېر اسانه معلومه وه پوتاشیم پیوروسایناید یا هم پروشن بلو ریاکشن ورکوي یا هم موږ تاسې چې پیرل سټین ورباندې اچوو پیرن تلوین دی څه رقم تلوین دی لکه د خولې د واش نه ورباندې اچوو دا چې ورباندې واچوو نو بیا یې وروسته واش کړو موږ تاسې په دې داخل کې ډېرې زیاتې ګرینول وګورو دا ګرینول که چېرته داسې سکیټریټ شیندلي وو نو موږ تاسې وایو چې دا څه ده نارموبلاست یا هم چې د نارمل سایډروبلاست دی نارمل سایډروبلاست دی او که چېرته تاسې یو رنګ یې جوړ کړو تر هستې چاپېره بیا ورته څه وایو رنګ سایډروبلاست ډېره ساده خبره ده ښه په نارمل سایډروبلاست کې ما تاسې ته ویلي چې یو څو دانې وي سکیټریټ وي په سایتوپلازم کې دغه دانې شیندل سوي وي ډاکټر صاحبانو دوی یو خاص رنګ نه جوړوي سر مو خلاص شو ډاکټر صاحبانو دا په اصل کې ډاکټر صاحبانو هغه اوسپنه موږ تاسې ته په ګوته کوي چې د هیموګلوبین د جوړېدلو لپاره ورڅخه استفاده نه ده سوې صحیح ده دا تقریبا ډاکټر صاحبانو 10 تر 50% نارموبلاست چې وي په همدغه ډول سره وي البته په کوم وخت کې ډاکټر صاحبانو په نارمل بنمرو کې یعنې که چېرته زه بنمرو راواخمه یو امتحاني ډول سره یي موږ تاسې ګورو تر امتحان لاندې نیسو چې په دغه کې په یاد باندې ما تاسې پرون بنمرو اسپایریشن او ټریپلین بیاپسي په یوغو باندې مثلا زه سلایډ جوړوم له هغو څخه وروسته څېړنه پرې کوم که چېرته ما په یوغو کې دا معنا په دا سلایډ کې 10 تر 50 نارمل سایډروبلاست ولیدل نو دا نارمل دی خلاص په بنمرو کې ګورئ په پرېکوله بلډ کې نه سر مو خلاص سو په نارمل ډول سره طبیب کې ځکه وروسته پکېږي ممکن چې هغه بیا وروسته هغه اوسپنه بېرته یوټیلایز خو دا یوه خبره په یاد لري خو هغه کسان چې بیا په آیرن ډیفیشنسي انیمیا باندې اخته دي په هغو کې هېڅ نارموبلاست نه لیدل کېږي ځکه ولې نه لیدل کېږي آیرن هغه مخکې له آیرن سره له کمښت سره مخ ده نو سایډروبلاست به له کومې څه په هغو کسانو کې صحیح ده بل موږ پوهېږو ایب نارمل سایډروبلاست ډاکټر صاحبانو بیا په خپل وار سره پر دوه ډوله دي یو ډول سایډروبلاست چې دی ډاکټر صاحبانو ډېرې زیاتې دانې لري هغه بیا په څه شي وي سره شیندلې وي ډېرې وي ګورئ په نارمل سایډروبلاست کې چې و ډاکټر صاحبانو یو څو دانې وي خو په ایب نارمل سایډروبلاست کې دا معنا چې ډېرې وي دانې چې کله ډېرې شي نو هغه بیا نارمل نه ده ګورئ صحیح ده یعنې که چېرته دغه موږ پوهېږو چې ایب نارمل سایډروبلاست بیا پر دوه ډوله دي دانې یې ډېرې دي په یو ډول کې موږ پوهېږو دانې ډېرې دي خو سره شیندلې دي
او یو خاص ډول رنګز یې نه دی جوړ کړی ډاکټر صاحبانو صحیح ده رنګ یې نه دی جوړ کړی دا خاص توګه سره په داسې حالتونو کې لیدل کېږي چې په لکه مثلا ډیس ایریتروپویسس او یا هم هیمولایسس ډیس ایریتروپویسس او هیمولایسس باندې بحث کوو ډیس ایریتروپویسس سره کرویات جوړېږي خو خراب جوړېږي خصوصا ځینې کنجینیټل ناروغیانې دي چې په یوه کې خراب سره کرویات جوړېږي او خراب سره کرویات ژر ختمیږي او په لنګویج کې چیرې رامنځته کېږي هیمولایټیک انیمیا رامنځته کېږي که یا صحیح ده او یا هم خپله هیمولایسس کې په دغو ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې که چېرته پرېفرنس بلډ فلم جوړ کړو نو موږ تاسې کیدای شي چې اب نارمل سیروبلاست ووایو نو خو دانې به یې ډېرې وي اما رنګ به یې نه جوړ کړی بلکې سره شیندل سوي وي سایتوپلازم کې به په شیندلي ډول سره پراته وي صحیح ده خو په دغه وخت کې په یاد لرئ دا معنی چې غیر نارمل او شاوخوا سره شیندلې دانې ډېرې پکې ووینو نو عموما په هیم یا ګلوبین سنتیسس کې کومه ستونزه نه وي ډاکټر صاحبانو صحیح په هیم ګلوبین سنتیز کومه ستونزه نه وي مطلب دا ده چې دغې ایریتروسایټ تر اندازې زیاته اوسپنه ذخیره کړې ده مثلا لکه څوک چې په ټوکسیکوسس دي دغه اخته د آیرن ډېره اوسپنه یې اخیستې لکه هیموکروماټوز په وخت کې سر مو خلاص شو دا حجرې سر مو خلاص مثلا په دې کوټه کې د 50 ګلاسو ځای شته امکان شته او دا ګلاسونه باید د دې جوړیږي برای بالاخره په دې میز توزیع کېږي صحیح ده خو دوی تاسې پسې اچولی د ډاکټر صاحب عزت چې ورسره دغه راوړه شیشه راوړه چې موږ دغه ورسره یا د خام مواد راوړه موږ ګلاسونه ورسره جوړ کړو ده نو د 50 ګلاسو پر ځای باندې د 100 ګلاسو شیشه راوړې ده صحیح او خام مواد راوړي دي تاسې 50 جوړ کړو نو هغه باید متباقي مانده څه پکې کوئ هغه معلومه خبره ده ته به دا کوټه کې ځای پراته وي خام مواد همداسې ده که یا سر مو خلاص شو نو دغه چې دي ډاکټر صاحبانو ابنارمل سیروبلاست صحیح ده چې دانې پکې ډېرې وي او سکټري یعنې دا معنی ده ته اوسپنه صحیح ده د هم دپاره به نه ده مصرف سوي خو هم هغه د آر بي سي دپاره کوم هم چې وو هغه کافي اندازه جوړ سوي دي صحیح او څونه ګنجایش چې پکې شوي هغونه هم جوړ سوي دی دغه پې اضافه سوی دی دغه آیرن نو معلومه خبره ده چې په د سایټوپلاست کې به دننه پروت وي سر مو خلاص به دی ګورې د یو ښه ډاکټر په ډول سره تاسې په دغو شیانو باید پوه یاست بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو بل ډول چې دغه چې ده رینګ سایټوپلاست ده رینګ سایټوپلاست چې ده ډاکټر صاحبانو دغه بیا داسې سیروبلاست وي چې په دغه کې هم نن هم آیرن وي او دا تر هستې چاپېره یو رنګ جوړ کړی وي ما تاسې مخکې یو پکچر کې وښول نه تاسې فرض کړئ چې دغه یو آر بي سي ده سیروبلاست ده او دا یې هسته ده په نارمل هغه کې نه یې ګورئ هسته نه وي دا بلاست حجرات یې په دې کې وي دلته به موږ تاسې وګورو تر هستې چاپېره یو قسم ګرینولز راجمع شوي وي یو رنګ یې جوړ کړی وي چې دې ته موږ څه وایو رنګ سیروبلاست خو په پرتله د بل ډول یې ډاکټر صاحبانو بل ډول سیروبلاست چې په یوه کې دا دانې شیندلې وې په یوه کې په هیم کې کومه ستونزه نه وه ډاکټر صاحبانو او ګلوبین کې دلته بیا برعکس په هیم جوړولو کې حتما یوه ستونزه شته هیم جوړولو کې به ستونزه شته او دغه ډول رامنځته شوی د سیروبلاست رامنځته شوی دی ډاکټر صاحبانو صحیح ده دغه ډول دغه چې وي ګرینولونه ډاکټر صاحبانو دا په صورت عموم کې تر هستې چاپېره وي ولې تر هستې چاپېره وي ځکه تر هستې چاپېره ښه پرېمانه مایتوکندریا ده او موږ تاسې پوهېږو چې اکثر وخت پیریټین په خپله مایتوکندریا کې دننه ذخیره کېدی شي همداسې یي که نه او دا اصل کې مایتوکندریا وي چې تر هستې مایتوکندریا موقعیت چېرته ده ډاکټر صاحبانو د هستې چاپېره وي دا په مایتوکندریا کې دننه هغه په ګوته کوي نن هم آیرن موږ تاسې ته په ګوته کوي چې په دغه ساحه کې راټول شوي دي صحیح ده دغه یو ډېر ښایسته سلایډ ده چې موږ تاسې اوس په همدغه لابراتوار کې که چېرته موږ تاسې وغواړو چې وګورو نو کولی شو په یو چا باندې چې شک کوو چې مثلا دا سیټوبلاست که انیمیا ونه لري نو موږ تاسې شک کوو له یوه څخه وینه اخلو او په وینه باندې پیرل سټین اچوو پیرل سټین چې پر واچول وروسته که ګورو کوم دغسې بلو ریاکشنونه پکې ولیدل دې ته څه شی وایي ډاکټر صاحبانو دغه ریاکشن ته څه وایي پیرل ریاکشن صحیح ده نو دا دغه هغه چې موږ تاسې وګورو یا دې ته پروشن بلو دغه هم وایي ریاکشن هم ته وایي یا پیرل سټین چې باندې اچوو نو معمولا دغه اصل کې ما تاسې ویل چې پوتاشیم پیروساینایډ دی چې له اوسپنې سره یوځای کېږي او په نتیجه کې دغسې یو شی شکل غوره کوي نو دې څخه دا معلومیږي چې ولا په دغه دوراني وینه کې دی ځینې سایټروبلاست لري او تر دې وروسته ډاکټر صاحبانو بیا موږ تاسې خپله طریقه لرو چې هغه نور هم هغه زوم کوو او بالاخره
ګورو چې اوس مثلا دا سایټوبلاست دی او که سایټروسایټس دی او که سایټوبلاست دی نو بیا یې کوم ډول دی سکیټریټ ډول ده او که رینګ ډول ده صحیح ده او که سایټروسایټس دی نو څه رقم دی او څو اندازه دی دا دی څونه ده صحیح څونه چې زیات وي همدومره به خطرناکه وي څونه چې لږ وي همدومره به ممکن بیا موږ تاسې مثلا ځینې نور حالتونه یې پوښتو چې دغه توری نښه به نه یې زده کړی یا مثلا په ځینې زړو کسانو کې هم د ځینې ناروغیو له وجې دا کار کېږي ښه ټایپ آف سایټروپلاستیک انیمیا سایټروپلاستیک انیمیا هم وپېژندله انشاءالله څه رقم انیمیا وه داسې انیمیا وه چې په کوم کې په اربسیانو کې موږ تاسې د اوسپنې ګرینول زیاداني وینو صحیح چې هغه اربسیان به پر دوه ډوله وي یو سایټروسایټ وي او بل سایټروبلاست وي کوم بل خبره نشته پرې صحیح بل موږ په څه شي باندې خبرې کوو په ډولونو سایټروپلاستیک انیمیا په ډولونو باندې خبرې کوو د ایتیالوجي له نظره ډاکټر صاحبانو سایټروپلاستیک انیمیا په دوه ډوله دي یو چې دا هیریډیټري سایټروپلاستیک انیمیا ده او بل اکوایرډ سایټروپلاستیک انیمیا ده هیریډیټري دې ته کانجینیټل ارثي سایټروپلاستیک انیمیا هغه انیمیا ته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو چې په ارثي ډول سره څوک په داسې ناروغۍ باندې اخته وي چې هغه په انسان کې په څه سبب کېږي ډاکټر صاحبانو د سایټروپلاستیک انیمیا سبب کېږي دا ناروغي ډاکټر صاحبانو په ارثي ډول سره په بخښش دی په جنیټیکي ډول سره په ارثیت راوړل کېږي وایي یو انزایم ده د امینو لیولنیک اسید سنتیز په نامه د فکر کوم د شیر دی ده صحیح ده امینو لیولنیک اسید سنتیز یو رقم انزایم ده ډاکټر صاحبانو صحیح دا انزایم څه شي د څه څخه جوړ دی څه پایلیس پروتین څخه جوړ دی پروتین په څه کې جوړیږي حجرات او د هر پروتین جوړولو لپاره باید یو جین پروت وي په دې کې موږ تاسو پیژنو نو دا د امینو لیولنیک اسید سنتیز انزایم لپاره هم یو جین شته او دا جین ډاکټر صاحبانو په ایکس کروموسوم باندې پروت وي صحیح که چېرته په دغه کې پیدایشي ډول سره ډیفیکټس رامنځته سي نو ټول نارینه به په څه شي اخته وي په سایټروپلاستیک انیمیا خو نجونې به بیا کیریر وي ولې هغه دوه اکس صحیح دا په اکس لینکډ ډیزیز ده راته وایي صحیح اکس لینکډ نو اوس راځو امینو لیولنیک اسید سنتیز دنده چې وه ما تاسو ته ویلي وو چې هند څنګه جوړېږي ډاکټر صاحبانو په یاد دي ما تاسو ته ویلي وو چې دوه مالیکوله ګلایسین تر ټولو کوچنی امینو اسید ده نه له چی سره یوځای کېږي پلس 2 مالیکولز د چا په یاده سکسینایل کو په یاد مې دي سکسینایل کو ا د دې سره یوځای کېږي البته د وټامین B6 په موجودیت کې دا بیا په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې دا چې شته ولې ډاکټر صاحبانو دا څخه یو مرکب جوړیږي چې هغه بیا د امینو لیولنیک اسید سنتیز انزایم په مرسته باندې امینو لیولنیک اسید سنتیز انزایم په مرسته باندې اوړي پورپوپیلینوجن ته وړي ډاکټر صاحبانو په یاد لري پورپوپیلینوجن ته وړي او بالاخره هغه بیا داسې تقریبا څو ریاکشنونه نور ترسره کول تر څو پروټوپورپایرین 9 ورڅخه جوړېدل یاد مې دی اول انزایم و د پروپایرین د جوړېدلو په وخت کې اول انزایم باندې پوریا په وخت کې ما تاسو ته ویلي وو نو که چېرته دغه انزایم نه وي سر مو خلاصو که چېرته دغه انزایم نه وي نو دغه پایرول رینګ جوړیږي ډاکټر صاحبانو داسې یعنې پروپایرین جوړیږي الشيء ده ډاکټر صاحبانو پایرول رینګ ده صحیح دا ان ده نه دا یو هایدروجن لري دا یو پایرول رینګ سو نو دا پایرول رینګ چې پروټوپورپایرین 9 څخه او پروټوپورپایرین 9 شروع نه د دې ځای څخه نو پروټوپورپایرین 9 نه جوړیږي نو پرمانه اوس په پروایریتروبلاسایت کې پرته ده نه په پروایریتروبلاست کې پرته ده کیا هغه به ټول مصرف شي خو دغه دوران روان ده اربسي دوران روان ده د خپل حجروي شونه تر سره کوي بالاخره یو وخت په خيږي مخ ته ځي
نو ډېره پرېمانه اوسپنه به نیب کې پرته ولې که هم نه دی جوړ شوی ډاکټر صاحبانو پروپایرین نه دی جوړ شوی دا ناروغي پر دوه ډوله ده ډاکټر صاحبانو یو ټوټل ابسنټ وي څه شی وي ټوټل ابسنټ هغه ډېر خطرناک وي هغه اکثره بیخي نه لري لنډه ده او یو چې ده ډیفیشنسي لري یا انسفیشنسي لري 50% لري خو 50% نه لري نو 50% چې اوسپنه مصرف سو او 50% به بالاخره په چش کې پاتې کیږي پربیسیانو کې به پاتې کیږي او هغه په ګرینول په ډول سره بیا موږ تاسو وینو چې دته موږ شی وایو سیروبلاستیک انیمیا ورته وایي سم خلاصې شي که زه خپل ځان ته درس کوم خپل ځان خو به درس نه ورکوم صحیح بل چې دا ډاکټر صاحبانو اکوایرډ سیروبلاستیک انیمیا په دې باندې څه خلاصېږي ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلي و چې په ایکس لینک باندې ولې ښځې نه اخته کېږي نارینه اخته کېږي او په دې باندې څه خلاصېږي او ما تاسو په شیماټیک ډول سره هم ښوولي وو چې مثلا تاسو فرض کړئ چې یوه ښځه د فرض کړئ راځي ایکس ایکس له ایکس وای سره واده کوي او په نتیجه کې اوس د دې څه پیدا کېږي اولادونه فرض کړه دغه یو ایکس یې پر چی باندې اخته ده فرض کړئ دا ناروغي لري نو اول ایکس ایکس دوهم ایکس وای دا څه څه ډاکټر صاحبانو ایکس اس او بل ایکس وای دغه نارینه په ناروغي باندې اخته سو نه او دغه د کیریئر سو او دغه بچ سو دا بچ سو سم کلاس په دغه ډول سره پیسې راوړل کېږي دا ځکه په ناروغۍ نه سو اخته که بله یو ایکس کیمیوجامینو لیولینیک اسید سنتیز جین تخریب شوی ده خو په دا بل کې ایسته او دغه یو ایکس لري بیچاره هغه ایکس هم په ستونزه باندې اخته ده همدا ایسته که معلومه خبره دا ناروغۍ باندې اخته ده ښه په صورت اوس راځو ډاکټر صاحبانو دوهم سیروبلاستیک انیمیا یو ډول خو چې وه هغه هیریډیټري وه پیدایشي یا ال سی دوهم ډول سیروبلاستیک انیمیا چې ده ډاکټر صاحبانو هغه اکوایرډ سیروبلاستیک انیمیا ده اکوایرډ سیروبلاستیک انیمیا په خپل وار سره په دوه ډوله ده ډاکټر صاحبانو چې یو پرایمري ده بل سیکنډري اکوایرډ یعنې دا معنی کسبي چې موږ تاسې وروسته بیا اخته تر پیدایښت وروسته موږ بیا اخته کېږو په دې ډول انیمیا دا پر څو ډوله ده ډاکټر صاحبانو پر دوه پرایمري سیکنډري اول پرایمري سیروبلاستیک انیمیا پرایمري سیروبلاستیک انیمیا ډاکټر صاحبانو دا یوه داسې سیروبلاستیک انیمیا ده چې په خاصه توګه سره په منځني عمر او زړو خلکو کې رامنځته کېږي په دواړو نارینه او په ښځو په دواړو کې په چا کې راپیدا کېږي تقریبا تر ډېرې اندازې پورې سبب هم نه معلومېږي په دې خاطر د پرایمري نوم ورته یادول کېږي یعنې ناول جوړ وي خو کله چې منځني عمر ته ورسېږي که نرې که ښځه او یا زاړه سي بالاخره پر چیش باندې اخته سي سیروبلاستیک انیمیا باندې اخته سي دې ته موږ څه وایو اکوایرډ پرایمري اکوایرډ کسبي لومړنۍ یا هم لومړنۍ دا پرایمري کلمه اکثر وخت داسې وایي داسې ناروغۍ لپاره کارول کېږي چې هغه انون کاز لري سبب یې تشدید شوی نه وي هغو ته څه وایي پرایمري دا په منځني عمر او په زړو کسانو کې ډاکټر صاحبانو دغه ناروغۍ ډېره زیاته لیدل کېږي صحیح ده دا یو معلوم حقیقت ده چې دغه ډول سیروبلاستیک انیمیا په هغه خاطر باندې په دې کسانو کې رامنځته کېږي چې هغه اوسپنه چې د هم دپاره باید مصرف شوی وای نه مصرفېږي خبره دا ده چې ولې نه مصرفېږي ډېرې خبرې شته کېدای شي د وخت په تېرېدلو سره هغه انزایمونه چې د پروټوپروپایرین د جوړېدلو په وخت کې ورڅخه استفاده کېده یا هغه انزایمونه چې وروسته د موږ تاسې پوهېږو چې د هم جوړېدلو په وخت یا د ګلوبین جوړېدلو په وخت کې ورڅخه استفاده کېږي د وخت په تېرېدلو سره کېدای شي هغه انزایمونه خپله اکټیویټي کمه کړي صحیح ده په ځینې کسانو کې د وخت په تېرېدلو کې هغه فعالیت کم کړي یا یې پرېږدي نو معلومه خبره ده چې هغه کسان به پر چیش باندې اخته کېږي سیروبلاستیک انیمیا د دې اصلي د پیتوجینیز سیستم همداسې ده مثلا تر ټولو ښه مثال یې ده ډاکټر صاحبانو لکه امینو لیولنیک اسید سنتیز کېدای شي د وخت په تېرېدلو سره د دې اکټیویټي کمه سي او په نتیجه کې به داسې ستونزه رامنځته کېږي صحیح ده په دغو کسانو کې ډاکټر صاحبانو چې په پرایمري دغه باندې اخته یي سیروبلاستیک انیمیا باندې اخته یي موږ تاسې څه رقم شک ورباندې کوو انیمیا لري دا کسان انیمیا وروسته چې شي کوو ډاکټر صاحبانو بلډ فلم جوړو انیمیا کسان ته ما تاسې ویلي چې باید بلډ سمیر وسي بلډ فلم جوړ سي چې فلم جوړ سو نو موږ چې کې ولیدل سیروبلاست یا سیروسایټس موږ کې ولیدل نو بالاخره اوس موږ فکر کوو چې په دغه کسانو کې نه ولې دا کوچنی نه ده چې په دې کې پیدا شي دغه رامنځته شوي دغه ارسي صحیح ده دا حتما اکوایرډ ده
او د سپلین هم نه دی ایسته کړی مثلا یا مثلا نور اسباب یې زه تاسو ته وایم د سیکنډري اسباب هغه مثلا ځینې خاص دواګانې دي هغه یې هم نه دي استعمال کړي یا مثلا ځینې نور داسې د دغه دي انټي بایوټکس مختلف شیان دي دغه یې هم نه دي استعمال کړي مثلا لکه د ټي بي ضد درملو داسې نو په نتیجه کې دی په دې باندې اخته ولیده صحیح ده چې یو معلوم سبب یې اوس موږ تاسې معلوم نه کړو او دی په دغه سیروبلاستیک انیمیا اخته ده نو دې ته موږ شوی پرایمري ډول ورته وایو دا په یاد لرئ خو که چېرته سبب معلوم و او وروسته په سیروبلاستیک انیمیا باندې اخته شوی هغه ته بیا موږ څه وایو سیکنډري سیروبلاستیک انیمیا ګورئ ډېره ساده خبره ده دا صحیح ده دا یو معلوم حقیقت په دغه کسانو کې وایي که چېرته موږ تاسې معاینات وکړو نه یوازې دا چې په دې کې به انیمیا ولیدل شي کېدای شي چې نیوټروپینونه هم په دې کسانو کې کم شوي یعنې په نیوټروپینیا باندې اخته وي ترومبوسایټوپینیا باندې اخته وي او د دې تر څنګ دی چې سیروبلاستیک انیمیا لري د مختلفو ځایونو څخه وینه هم جریان لري یعنې مثلا پزه یې ډېره وینه کېږي له مقصد څخه یې ډېره وینه ځي که ښځې وي کېدای شي چې مینسز یې ډېر وي چې دې ته موږ څه وایي بلیډینګ ډیاتیسس هم ورته وایو په دغو کسانو کې که چېرته موږ تاسې معاینات وکړو وایي توره یو وینۍ بیخي نورمال وي دا د پرایمري سیروبلاستیک انیمیا کېدای شي په ځینې وختونو کې وایي لږ اندازه دغه شوي وي غټ شوي وي خو پریفرل لیمف نوډ یې نه وي افیکټډ شوي هغه بلکل نورمال وي په دې کسانو کې صحیح ده دغه ډول پرایمري سیروبلاستیک انیمیا لږ خطرناکه ده تر سیکنډري ډول خطرناکه ولې ده ځکه چې دغه سیروبلاستیک انیمیا موږ ته استداره په ګوته کوي چې هسته لرونکي سرو کرویات د وینې دوران ته راغورځي دوامداره دلته تر شا یو مشکل شته وایي امکان لري چې دا کسان پر څه شي اخته شي د وینې په کینسر یا په بل عبارت وایي دا کېدای شي چې د وینې د کینسر یو مخکنی حالت وي چې موږ ته دا راپه ګوته کوي چې دا سړی روان ده د وینې کینسر سر مو خلاصېږم په خبره کوم ډول کینسر ته ډاکټر صاحبانو لوکیمیا چې دې ته موږ څه وایي اکیوټ مایلوجینیک لوکیمیا ورته وایي ګورئ یوه کمیټه ده ډاکټر صاحبانو چې هغوی ته فاب وایي فرینچ امریکن بریټیش کمیټه صحیح ده د هیماټولوژي لپاره دوی بیا خپله یوه طبقه بندي لري دوی یوی په خپله طبقه بندي کې دغه پرایمري اکوایرډ سیروبلاستیک انیمیا د څه په کټګوري کې راوستې ده د پری لیوکیمیک ډیسارډر په نامه باندې پېژندلې ده پری لیوکیمیک لوکیمیا د وینې سرطان ته وایي ډاکټر صاحبانو یو کې چې لیکوسایټ ډېر زیاتېږي لیکوسایټ څه زیاتېږي لیکوسایټ یو څوک به یو د موږ دا خبره وکړي چې دا سرو کرویات دي نو په دې لیکوسایټ سره څه خو دا خبره مه هېروئ چې د سرو کرویاتو د لیکوسایټو منشا له یوې حجرې څخه ده چې مثلا هغې حجرې ته موږ ته څه ویلي وو مایلوسایټس په یاد مې دي مایلایډ حجرات په یاد مې دي یا مایلایډ نو مایلایډ څخه ده په دې خاطر بعضې وخت لوکیمیاګانې به موږ ته چې وګورو نور ټول حجرات به یو نارمل وي یوازې سرو کرویات به بې اندازې ډېر زیاتېږي په سرطان کې کېدای شي نور نارمل وي وګورو چې یوازې ترومبوسایټس یې بیخي زیات وي کېدای شي نور نارمل وي یوازې بیسوفیل ډېر زیات وي یو لاینیج وي نه او یا کېدای شي چې ټول زیات وي سر مو خلاص و په لنډه ده چې دغه پرایمري اکوایرډ سیروبلاستیک انیمیا یو پری لوکیمیک حالت ده او دا خطرناکه ده او دا باید په وخت سره تشخیص او تداوي شي ځکه چې دا کېدای شي چې د وینې په کینسر باندې اخته شي دا کسان نیوټروفیل ولې پکې کاندي چا کې نیوټروفینیا چې تاسو په دغه کسانو کې ګورئ دا کسان ډاکټر صاحب پوښتنه کوي چې دغه کسانو کې ولې نیوټروفیل کمي په دغه کې نه یوازې نیوټروفیل کمي بلکې په دې کې دغه هم کمي ترومبوسایټس هم کمي موږ تاسې پوهېږو چې مایلایډ حجرات چې دي ډاکټر صاحبانو مایلایډ حجرات چې دي دغه په دریو لاینو کې دي یو چې دي هغه څه دي ډاکټر صاحبانو اریترایډ سیریس دي او بل ګرینلوسایډ مونوسایډ سیریس دي میګا کاریوسایډ سیریس صحیح ده د دې منشا له یو ځای څخه وي ډاکټر صاحبانو دا بس د خیره تاسو ته په دغه کې وایم ګورئ دا به په میګالوبلاستیک انیمیا کې درته وایم صحیح دا میکانیزم یې چې ولې مثلا له اریترایډ سره چې دا کمیږي دغه نور ولې ورسره کمیږي دا به څه شکل سره وایم یا هم د وټامین B12 او د فولیک اسید په ډیفیشنسي کې چې کومه انیمیا رامنځته کېږي یو انیمیا د موږ ته شوی میګالوبلاستیک انیمیا یو میکانیزم کې به زه درې سره درته تشریح کوم ان شاء الله څنګه اوس وخت ځای کېږي نو مقصد هغه درې دی
دوهم ډول سیروبلاستیک انیمیا د اکوايرډ کومه ډول و ډاکټر صاحبانو سیکنډري اکوايرډ یو پرایمري دغه اکوايرډ سیروبلاستیک انیمیا او بل چې و سیکنډري اکوايرډ سیروبلاستیک انیمیا. دلته دا سیکنډري کلمه چې تاسو په هر وخت کې اورئ د مطلب دا ده چې یو سبب معلوم ده بیا څخه وروسته د ستونزه رامنځته شوي مختلف داسې کیمیاوي مواد دي دواګانې دي ټوکسینونه دي او یا هم د وینې ناروغیانې دي او یا هم ځینې نورې ناروغیانې دي چې هغه ټول کولی شي چې سیروبلاستیک انیمیا رامنځته شي. یا په بل عبارت ځینې وخت موږ تاسې له دغو کیمیاوي او غیر کیمیاوي موادو سره مخ کېږو او وروسته په څه شي اخته کېږو سیروبلاستیک انیمیا باندې اخته کېږو. نو معلومه خبره ده چې سبب یې همدغه شی ده چې مخکې جوړ سړی وي یو دم د ټي بي دوا شروع کړه مثلا ایسونیاساید او په تېر شي باندې اخته شوي په سیروبلاستیک انیمیا باندې اخته شوي. سبب یې همدا ده. یوه خوشبختي موږ تاسې لرو چې دغه چې دي دا بیا ټول شي دي ریورسیبل دي. دغه ناروغیان چې دي ټول څه دي ریورسیبل دي. سبب ورباندې قطع کړه ناروغي دې تداوي کړه. مثلا دواګانې د دواګانو جملې څخه لکه ایسونیاساید چې د ټي بي انټي توبرکلوسیس دوا ده او دا په اصل کې د څه شي انټيګونیست دی پایروډوکسین یا د وټامین بي 6 سم خلاصو. نو وټامین بي 6 فرض کې دغه نسته دلته چې وټامین بي 6 نسته ټو مالیکول ګلایسین ټو مالیکول سکسینایل کوئی اسره یې ځای کېدای شي چې نه سي ځای کېدای نو پروټوپروپایرین جوړېدای شي چې پروټوپروپایرین نسه نو اوس په نه دلته ځای په ځای کېدای شي نو چې دا کارونه ټول نسي کېدای نو دا اوس په نه به څه پکېږي سرو کرویاتو کې به پاتې کېږي. په څه ډول سره به پاتې کېږي ګانو شکل سره پاتې کېږي. سوال نه پیدا کېږي دلته نه. بل خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې د دې تر څنګ ځینې نورې دواګانې هم شته چې هغه هم عین همدغه ستونزه رامنځته کوي مثلا لکه سایکلوسیرین کولورامپینیکول چې انټي بایوټیک ده بکټیریوسټیټیک الکایلیټینګ ایجنټس چې د کینسر لپاره مثلا لکه سایکلو پاسپاماید او یا هم د شرابو خوړل د سروبو تسمم په یاد چې ماته یې ویلي وو هغه پروټوپروپایرین چې جوړېدل هلته تقریبا 2 انزایم دوی نهیه کول او ماته یې د لیډ پایسنین درته وویل هغه میکانیزم یې درته وویل. په دغو ټولو کې لنډه دا پایرول نه جوړېږي چې پایرول رینګ نه جوړېږي نو ایرن نه مصرفېږي په نتیجه کې به هغه په سرو کرویاتو کې پاتې کېږي او د دانو په شکل سره بیا موږ ته ښکاره کېږي. ځینې د وینې ناروغۍ دي یا هیماټولوژیکل ناروغیانې دي لکه مثلا مایروفایبروسیس هغه ناروغۍ ده چې بلمرو دوامداره پر فایبروس انساج باندې اوړي بدلیږي. صحیح. بل پولیسایتیمیا ویرا دا به تاسو د خیر وایم یو پولیسایتیمیا ویرا ده یو پولیسایتومیا روفرا ویرا. صحیح. دا به تاسو ته وایم چې دا داسې حالت په دې کې سرو کرویات بې اندازې ډېر وي خو غیر نارمل سرو کرویات وي چې اکثره یې له هغوی څخه په سیروبلاست په شکل سره وي. بل اکیوټ لوکیمیا هغه حالت وایي چې بې اندازې سرو کرویات سپین کرویات وي چې په دغو کسانو کې تقریبا تر 1 ډک زیات وي. په دغه وخت کې موږ ته ځینې سیروبلاست لیدلی شو. مایلوما د بلمرو کینسر ته وایي ډاکټر صاحبانو. لیمفوما بیا د لمفاوي حجراتو کینسر ته وایي او همدارنګه هیمولایټیک انیمیاګانې چې په دغو ټولو وختونو کې موږ ته سره کوم سرو کرویات لیدلی شو سیروبلاست په شکل سره سیروسایټس په شکل سره کم وي انیمیا وي نو بیا انیمیا چې کم نه وي نو بیا انیمیا ولې شوه انیمیا باندې موږ اخته یو دغو ټولو کې کم وي خو چې لیپیډ موږ څخه جوړ کړو بیا سره کم وي سیروبلاست په شکل سره وي. صحیح ده. ځینې میسیلنس څه معنا میسیلنس نور اسباب هم لري دغه سیکنډري یا هم سیکنډري اکوايرډ سیروبلاستیک انیمیا. یو خو د وینې ناروغیانې وګورئ ډاکټر صاحبانو ځینې دواګانې کیمیاوي مواد او ټوکسینونه او ځینې نور حالتونه هم شته لکه مثلا په مختلفو التهابي سرطاني اوټو امیون او یا کینسري یا مثلا د ځینې دغه انډوکراین لکه مایوکزیوډیما انډوکراین کومه ناروغي ده دا بخشش د مایوکزیوډیما سټیروید هورمونونه پکې نه وي نه کم وي هایپوتایرویډیزم او یا هم ریماټایډ ارترایټس او اس ال ای مطمئن یم چې تاسو به ریماټایډ ارترایټس هم ښه پېژنئ او اس ال ای هم پېژنئ سیسټمیک لوپس ایریماتوسیس یعنې ما تاسو ته ویلي وو اوس به صرف یو ښایسته ریفرنس ورباندې ورکوم نور به راته تاسو پوهېږئ. صحیح. لابراتواري معایناتو ته راځو ډاکټر صاحبانو. لابراتواري معاینات یې ډېر اسانه او ډېر په زړه پورې وي د دغو کسانو. سیروبلاستیک انیمیا دپاره لابراتواري معاینات اول به سره کوي ډاکټر صاحبانو دا کسان به انیمیا لري. انیمیا څه معنا اچ بي به یې کښته وي هیموګلوبین به کښته وي. بل چې موږ د فلم ورڅخه جوړ کړو ډاکټر صاحبانو دا دغه چې وي سرو کرویات هغه به سره کوي اکثره به یې
هایپوکرومیک او مایکروسایټیک وي، ځینې بیا نارموسایټیک وي ډاکټر صاحبانو، اته نارموکرومیک، ځینې بیا ځینې نارموسایټیک او ځینې هایپوکرومیک، یعنی دې ته به موږ څه وایو؟ ډایمورفیک، یعنی دوه ډوله شکلونه لري. خو حتما به خپل د اکثرو مصرو حجراتو یا د سرو کرویاتو په مابین کې به ګرینول وینو. څه رقم ګرینول؟ ابي آیرن ګرینول پکې وینو. که چېرته موږ تاسې ابسولوټ والیو یا ریډ بلډ انډیسز ورته وکړو نو دغه MCV MCH او MCHC دا به ټول څه رقم سوي وي؟ اکثره وخت پکې کم سوي وي، خو په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په دغه کې MCV چې د ډاکټر صاحبانو په اکوایرډ کې بیا عموما MCV یعنی مین کارپسل والیم چې وي هغه یې څه لوړ سوي، یعنې په دغه کې سره کرویات یې څه غټ سوي وي په د اکوایرډ ډول کې. په دغه کې چې د کانجینیټل ډول کې سوي یا پرایمري په هغو کې بیا سره کوي کوچني سوي. بلمرو اگزامینیشن کې به موږ تاسې وګورو چې اریترایډ هایپرپلازیا لیدل کېږي. هغه حجرات چې اریترایډ حجرات جوړوي هغوی به هایپرپلازیا کړي وي. ځکه چې ولې به هایپرپلازیا کړي دي؟ ایریتروپویټین د زیاتوالي له وجې. ایریتروپویټین ولې زیات شوي دي؟ ځکه چې زموږ تاسې پښتورګي له د وینې له کمښت احساس کړی ده. پښتورګي بیا یعنې سیډروبلاستیک انیمیا وجود لري. سره له دې چې سرو کرویات زیات جوړېږي خو هیموګلوبین پکې صحیح نه جوړېږي، اکسیجن صحیح هغه ته نه رسېږي پښتورګو ته، او پښتورګي له هایپوکسیا سره مخ کېږي، او پښتورګي چې له هایپوکسیا سره مخ شي هغه مجبوره ده یا نوکسیا سره شي کوي ایریتروپویټین جوړوي. نو ایریتروپویټین دا څه کار کوي؟ دوامداره د دې تنبیه ده خلاص. نو دا به زیاتېږي که یا؟ په بلمرو کې به د دې شی زیات وي، ایریترایډ حجرات به زیات شوي، هایپرپلازیا به یې کړي. بلمرو اګزامینیشن چې موږ تاسې وګورو صحیح. ښه، په بلمرو کې به بل شی وګورو ډاکټر صاحبانو، ډېره زیاته اوسپنه به وګورو چې هلته سټور شوې ده. اوسپنه خو ښه ډېره ده، خو د هغې لپاره نه ورڅخه کار. ولې که تاسې فکر دا سیډروبلاستیک انیمیا بالکل د آیرن ډیفیشنسي انیمیا ضد حالت ده که نه ده؟ په هغو کې بیخي نه وه، دلته بیا بیخي ډېره سر مو خلاص شو؟ مصرف باندې نه رسېږي، دلته اوسپنه ښه ډېره ده صحیح. بل ډاکټر صاحبانو په سیرم پیریټین چې وګورو، پیریټین کوم پروټین ته وایي؟ هغه پروټین چې اوسپنه انتقال په غاړه لري په هغه کې. نو عموما په سیرم پیریټین به څه رقم وي؟ رایز به وي، لوړ به وي په دغه وخت کې، ځکه چې دوامداره هغه له اوسپنې ډک ده. مخکې له سره کرویات ټوله اوسپنې یې ډک کړي دي، نو اکثره په ده پسې هم په بینډ حالت کې پاتې کېږي. ګورو دا میکانیزم کې متوجه کېږئ صحیح. ولې ډېره ده اوسپنه ورسره؟ مخکې په داسې حال کې چې په آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې په پیریټین کې اوسپنه لږ وه، ځکه لږ اوسپنه سپې پیدا کړم ژر بیا ته ور وزغلوله. اوس هغه ښه ماړه دي، سره ایریتروایډ حجرات ښه ماړه دي او دوی ته هم داسې خاص ضرورت نشته. اکثره اوسپنه په دوی کې د پیریټین سره په بینډ حالت کې پاتې کېږي. نو سیرم پیریټین به سره کم وي زیات. او بل شی وي ډاکټر صاحبانو دغه TIB به کښته شوی وي، ټوټل آیرن بینډینګ کیپیسټي سره کم وي، کښته وي په دغو کسانو کې. ولې پکې کښته وي؟ ځکه چې مخکې له مخکې ټول پیریټین مشبوع دي، نو نشي کولی چې نوره اوسپنه هم سره راپورته کړي، باید کښته ځي نه. په داسې حال کې چې په آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې بیا ټوټل آیرن بینډینګ کیپیسټي څه وه؟ لوړه وه، ځکه هغه تیار وږي تږي ناست وي، دا مازې لږ اوسپنه راسي ژر په حمله کې پورته کړي. هغو کیپیسټي د آیرن بینډینګ کیپیسټي سره کوم وه؟ زیاته وه، خو په دغو کې باید شی ده کښته میکانیزم باندې ښه خلاصېږي. بل ډاکټر صاحبانو په اکثر انساجو کې کېدای شي چې اوسپنه ډیپوزیټ وکړي او د هیموسیډروسس سبب شي. ګورئ په ځینې ځایونو کې کېدای شي چې موږ تاسې حتی هیموسیډروسس وګورو. تداوی یې څنګه ده ډاکټر صاحبانو؟ د سیکنډري اکوایرډ دغه چې ده څه نومېږي سیډروبلاستیک انیمیا سبب یې ایسته کړه، ناروغۍ تداوي کړه، کومه خاص تداوي نه لري. خو پرایمري ډول او یا هم ټول سیډروبلاستیک انیمیا هر ډول چې وي ډاکټر صاحبانو، موږ تاسې که چېرته وایي دغو کسانو ته چې شی ورته ورکړو ډاکټر صاحبانو، وټامین B6 یا پیروډوکسین. پیروډوکسین څه دی؟ وټامین B6، وټامین B6، وټامین B12 صحیح. دا تقریبا 200 ملي ګرام پر ډے د 2-3 میاشتو لپاره که تاسې هر وخت یو انسان ته ورکړئ، دا به وایي مرسته مو ورسره کړي، په خاص توګه سره هغو کسانو سره چې سیډروبلاستیک انیمیا. دا ضرور نه ده چې اوس مثلا دی تر TB دواګانو وروسته یې ته ورکوي. سیډروبلاستیک انیمیا چې دې ولیده دا ورته تجویز که تواني شی نه ده خلاص 2-3 میاشتو لپاره صحیح. نوره کومه خاص تداوي نه. ځینې وخت کېدای شي چې که وینه ډېره کمه وي بیا وینه هم ورکولی شي، بلډ ټرانسفیوژن هم ورکولی شي. تداوي همدغه ده صحیح.
بل انیمیا اف کرونیک ډیسارډر چې د موږ تاسو اخیری ټاپک ده نن به تر میګالوبلاستیک انیمیا پورې ورسو چې دا کوشش وکړو چې ژر تر ژره د هیماتولوژي ختمه شي. انشاءالله اکوارډ دا یو کټ کوشنی ټاپک ده. دا یو څه کوم انیمیا اف کرونیک ډیسارډر تاسو به ډیر اوریدلې ګوري ډاکټر صاحبانو تاسو څه متوجي سئ وایي نو پرته په ایچ آی وي اخته ده او ډیر زیات امکان شته چې دغه وینه کمه شي. یو نفر ورته وایي ما وینه کمه ده ډاکټر ورته وایي پروا نه ست تا وینې د کمیدو علت معلوم ده ته ټي بي اخته تر ټي بي وروسته یا مثلا یو څوک روماتیزم باندې اخته ده وروسته پر چیش باندې اخته کیږي کمپنی باندې اخته کیږي یو څوک په آی بی ډي باول امپلیمنټری ډیزیز باندې اخته ده کولمو او وروسته پر چیش باندې اخته کیږي په انیمیا باندې اخته کیږي نو دغه میکانیزم ډیر د چسپ نه بولی سیده ورته څوک پښتنه د صفحه ټي بي وروسته ولې څوک په انیمیا اخته شي کته ورته وایي چې مثلا د سینوسایت تداوی له دا غلط خبره ده سي هغه یو وجه ده بس دې میکانیزمونه نور دي ولې تر کرونیک انتاني او غیر انتاني ناروغي وروسته ممکن وټامین او د نور ناروغي ولې یو انسان پر شي باندې اخته کیږي په انیمیا باندې اخته کیږي موږ تاسو اصلي ټاپک دا دی کرونیک یا انیمیا اف کرونیک ډیسارډر سي مختلف داسې حالتونه دي ډاکټر صاحبانو چې اول موږ تاسو په یوه خاصه مزمنه ناروغي اخته کیږو او له غونه وروسته بیا بل اخره پر شي باندې اخته کیږو انیمیا چې غټ میکانیزمونه دا دي ځینې کې دغه نه جوړیږي اریتروپویټین نه جوړیږي په ځینې کې بیا بلمرو سپرس کیږي هر یو به د خیر ځان ته وایي حتی په ځینې کې بیا بلمرو ته انفلټریشن کیږي نور حجرات په ساحه تنفس کوي او نه خاصه ساحه نه چې هلته وینه جوړه شي صحیح ده په صورت یو عموم کې ډاکټر صاحبانو په کرونیک ناروغي یا کرونیک ډیسارډرونو کې چې کوم انیمیا رامنځته کیږي هغه اکثره یې سره کوي نارموسایټیک نارموکرومیک وي صحیح ده او کېدای شي چې په کومه اندازه مایکروسایټیک او هایپوکرومیک پکې وي اکثریت یې سره کوي نارموسایټیک نارموکرومیک یعنی حجرات یې نارمل هم وي رنګ هم نارمل وي خو کم وي او ځینې ممکن هایپوکرومیک رنګ یې کم سوی وي دربیسیان او خام سوی وي سایز یې کوچنی سوی په ډېرو کمو وختونو کې صحیح ده ښه په صورت نو دا خبره په یاد لرئ چې مایکروسایټیک دلته زه تاسو ته دا انیمیاګانو ولې پر مابین کې راوړېدلی یم ما تاسو ته د انیمیاګانو طبقه بندي کړې وه په یاد مو دي او له هغه نه وروسته په پای کې ما سره کوم طبقه بندي درته کړې وه مارپالوجیک چې هغه سره کوم وه مایکروسایټیک هایپوکرومیک انیمیاګانې ما تاسو شروع کړې او له هغې جملې څخه د مایکروسایټیک هایپوکرومیک تر ټولو غټ علت چې و هغه چې و آیرن ډیفیشنسي انیمیا وه دوهم غټ علت چې و سایډوبلاستیک انیمیا و او دریم غټ علت چې و انیمیا اف کرونیک ډیسارډر او په دغه ټاپک سره به زموږ تاسې هایپوکرومیک مایکروسایټیک هایپوکرومیک انیمیاګانې ختمې سي بیا به په څه شي باندې شروع کوو ماکروسایټیک غټ حجرات یا میګالوبلاستیک انیمیا باندې یا میګالوسایټیک انیمیا باندې به خبرې کوو صحیح ده خو تر اوسه موږ په کوچنیانو کې اخته وو چې دربیسیانو کې کوچني کېدې دا یو پسې مغزه کې راوستې ده او وروسته به په څه شي باندې خبرې کوو هغه انیمیاګانې چې په هغو کې دربیسیان عبارت څخه کېږي ماکروسایټیک صحیح شمال صورت نو په دې باندې لا موږ تاسې مخکې پوهېدو چې اصلي خبره دغه ده چې مایکروسایټیک او هایپوکرومیک انیمیاګانې وي خو البته په دغو کې بیا اکثریت یې چې وي ډاکټر صاحبانو هغه نارموسایټیک خو ځینې مایکروسایټیک او هایپوکرومیک انیمیاګانې هم لیدل کېږي صحیح ده ښه په صورت او دغه انیمیاګانې هم تداوي بیا ډېره اسانه ده ځکه چې موږ تاسې هم دلته هم د پرایمري کاز تداوي کوو انیمیا خپل له منځه ځي دغه انیمیاګانې چې دي ډاکټر صاحبانو چې موږ ته هغه انیمیاګانې راپورته کوي چې تر سیکنډري ناروغۍ وروسته رامنځته کېږي چې هغه انتاني او غیر انتاني ناروغۍ دي مثلا لکه انتاني ناروغۍ ټبرکلوسیس د سږو ابسې نیمونیا یا د سږو د پرنکایما التهاب اوسټیومایلایټس یا هم د بلمرو انفلمیشن بل سب اکیوټ بکټیریل انډوکارډایټس دا د زړه د انډوکارډیم التهاب د بکټریا په وجه باندې ډاکټر صاحبانو یا هم پایلو نیفرایټس د پښتورګو التهاب په دغو ټولو کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په انیمیا اخته کېږو پر څه ډول انیمیا باندې ډاکټر صاحب مایکروسایټیک هایپوکرومیک انیمیا باندې صحیح په یاد لرئ بل سره کوم ده نن انفیکشس اسباب غیر انتاني انفلمیشنونه یا غیر التهابات لکه ریماتویډ ارترایټس اسئلي واسکولایټس ډرماټومایسایټس پولیمایسایټس په یاد مې ماته سبیل دي دا یارانو سر مو خلاصیږي سکلیروډرما مې درته ویلې ده سرکایډوس مې درته ویلې دي او کرون ډیزیز به د خیر درته په جی آی ټي کې وایم یا هضمي سیستم کې کرون ډیزیز چې ده ډاکټر صاحبانو دا داسې یوه ناروغي ده چې په دې کې زموږ تاسې د کولمو خاص سره د ایلیم برخه په هره برخه کې واقع کېدای شي هضمي کانال خو په ایلیم کې ډېر زیات وي
دوامداره انفلمیشن وي له غذایي موادو سره لکه څوک چې حساسیت لري نو د دغو کسانو دوامداره غایطه مواد چې وي نازک یا هم لوز وي او بلغم لري له یوې سره ډېر زیات صحیح دې ته موږ څه وایي کرون ډیزیز یا IBD یا انفلمیټري باول ډیزیز پر دوه ډوله دي یو السریټیو کولایټس بل کرون ډیزیز دا به د خیر ستاسو ته وایم په دغو ټولو کې ډاکټر صاحبانو چې لیدل کېږي نیمه لیدل کېږي کومه انیمیا مایکروسایټیک هایپوکرومیا بل ډیسامینیټډ ملیګنسي ډیسامینیشن څه معنی تت کېدل خپاره شوي پاش شوي سرطانونه لکه هاچکن ډیزیز هاچکن لیمفوما هغه ستاسو د خیره وایم هاچکن لیمفوما او نن هاچکن لیمفوما اکثره کوم لیمفوماګانو ډولونه دي چې د لمفاوي حجراتو سرطانونه دي یا ډیسامینیټډ کارسینوما او سارکوماګانې کارسینوماګانې هغه سرطانونه ته ویل چې منشایله اپیتیلیل حجرات څخه وه او سارکوما میزنکایما بیا انیمیا اف رینل ډیزیز د پښتورګو په ناروغۍ لکه یوریمیا او رینل فیلر په دغو ټولو حالتونو کې موږ تاسو پوهېږو ایریتروپویټین نه جوړېږي او په چې باندې اخته کېږي انیمیا څه رقم انیمیا مایکروسایټ هایپوکرومیا انیمیا اف هایپومیټابولیک سټیټ ځینې وخت موږ تاسو داسې حالتونو سره مخ کېږو انډوکراین او غیر انډوکراین چې په هغو کې زموږ تاسو د بدن میټابولیزم سوکه وي کم وي لږ وي یا صحیح نه وي لکه انډوکراینوپاثي مثلا لکه مایکزوډیما یعنې د تایرویډ هارمونونو کمښت اډیسن ډیزیز چې خاص توګه سره کارټیسون پورې مربوط زموږ تاسو اډرینل ګلینډ پسې او یا هم هایپرتایرویډیزم صحیح ده د اډیسن ډیزیز چې وایي راوستې ده یا هم هایپو پیچوټوریزمز پروټین مال ابزارپشن یا مال نیوټریشن سکروی pregnancy and liver disease. What is Dr. Scurvy story? Картинка маленькая, بيري ده في عندي سكربي ما تستويلي ما يرى وتامين سي كماش ما تستسونا شو تامينونه ويلي دي كده تسونا ما تكراوي تبرز صحيح بيتوجينيسيس پیتوجینیسیس ته راځو ډاکټر صاحبانو صحیح ده دا ځینې عامې ناروغۍ دي وټامینونو د کمښت له وجې سره رامنځته کېږي دا په یاد لرئ لکه نایټ بلایندنس سکروی بیری پیلاګرا دا په یاد لرئ صحیح ده دا ما تاسو ته ویلي دا عموما په یاد لرئ اوس راځو پیتوجینیسیس ته ستا خبرې ته راځو صحیح ده کله سیټوپلاسټیک انیمیا کې وایو او پاتې او سیټوپلاسټیک انیمیا کې تاسو پوښتنه کړې ونه په دغه کې نو وکړي سیټوپلاسټیک انیمیا کې څه نه څه بحث هم ورباندې وکړو ان شاء الله میګالوبلاسټیک انیمیا کې زه سم په هغه باندې چې ولې د ځینو حجراتو کې هسته پاتې کېږي او ولې د ځینو حجراتو هسته کېږي پیتوجینیس ته راځو ډاکټر صاحبانو ستاسو په نظر سره چې په مزمنو انتاني ناروغۍ او غیر انتاني ناروغۍ کې ولې به سره کرویات کم جوړیږي یا ولې به هم ایچ بي کم جوړیږي دې خبرې راځي تقریبا دوه خبرې دي ډاکټر صاحبانو داسې وي چې په یو کې سره کرویات صحیح جوړیږي نه په د انتاني ناروغیو کې بخښش دی په مزمنو ناروغیو کې په یو مزمنو ناروغیو کې سره کرویات جوړیږي نه یا کم جوړیږي او په بل ډول کې بیا ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې جوړیږي خو ژر له منځه ځي ژر ځي په دواړو صورتونو کې موږ په انیمیا باندې اخته کېږو که یا او میکانیزم یا پیتوجینیسیس هم د کرونیک ناروغیو یا هم د کرونیک مزمنو ناروغیو همدغه وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده چې په ځینو کې همدغه کار کېږي چې صحیح سره کرویات جوړیږي نه او په ځینو کې بیا موږ تاسو پوهېږو چې په ځینو کې بیا برعکس ډاکټر صاحبانو چې داسې مزمنو ناروغۍ سره موږ تاسو اخته کېږو چې د وینې د جوړېدلو مواد کم جذبېږي لکه وټامین B12 فولیک اسید آیرن هغه هم ټول دغه مزمنې ناروغۍ رامنځته کولی شي که یې نشي رامنځته کولی ښه په صورت نو ډیفیکټیو ریډ بلډ سیل پروډکشن خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په ځینې ناروغیانو کې ممکن چې موږ تاسو ورباندې اخته کېږو بنمرو ته کېدای شي چې هغه غذایي مواد نه رسېږي یا کم رسېږي چې هغه د سرو کرویاتو د جوړېدلو لپاره ضروري دي لکه خاص توګه سره ما تاسو ته چې ویلو ډاکټر صاحبانو آیرن په دې باندې موږ تاسو مخکې خبرې کړې وې بعضې وخت آیرن شپریمانه په دغو مزمنو ناروغیو کې آیرن شپریمانه بنمرو ته رسېږي ولې دا ډېر مهم میکانیزم ده متوجه شئ په مزمنو ناروغیو کې ولې سره کرویات نه جوړیږي آیرن او غذایي مواد باید وخت شپریمانه ورسېږي خو موږ پوهېږو په بنمرو په دغه کې چې وي په مزمنو ناروغیو کې په خاص توګه سره په انتاني او التهابي ناروغیو کې زموږ په بدن کې ډېر شی زیاتېږي مکروفاج مونونیوکلیوپیګوسایډ سیستم زیاتېږي که یا په بنمرو کې هم زیاتېږي که یا
نو ټول اوسپنه چې روانه ده هغه دی خو یوازې ورته وایي دی خوري بېچارهګانو ورپسیانو ته لږ خبره پاتې کېږي دغسې ده که یا ټول صرف هغه چې شي خوري ورڅخه مثلا اوسپنه چې روانه ده هغه دی خوري ځکه ډېر سوي دي په بنمرو کې انفلټریشن کړی ده باید او هغه دی ورڅخه خوري په نتیجه کې به بنمرو ته شي پاتې سي یا هم ایریترایټ حجرات ته به لږ پاتې سي چې دوی سره یوځای سي او دوی به برعکس د دې څخه ډک وي نو بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې کله د موږ تاسې بدن د اوسپنې له کمښت سره مخ شي ما پرون تاسې میکانیزم وویل چې په هغوی کې بیا بالاخره له دې څخه بیرته له ریټیکولوسایډ څخه ما تاسې ته ویلي وو چې دغه اوسپنه ازادېږي او بیرته له پیروټین سره یوځای کېږي او چیش ته رسوي ایریترایټ حجراتو ته رسوي دلته یې دغه ترانسپورټ میکانیزم هم څه خراب شوی وي په التهابي حالتو ځکه مختلف انپلیمنټري سایټوکینز دي چې هغه نه پرېږدي چې اوسپنه له مکروفاجو څخه د باندې ووځي د دې د ترانسپورټ میکانیزم یې خراب کړی د یوې خوا ډېره روانه ده خېټې ته یې له بلې خوا تخلیه یې نسته د دې څخه د باندې نه وځي نو معلومه خبره ده موږ تاسې آیرن ډیفیشنسي سره مخامخ کوي که یا په مزمنو التهابي که هغه انتاني دي که غیر انتاني دي په التهابي ناروغیو کې موږ تاسې پوهېږو مونونیکلر پیګوسایټ حجرات چې دي هغه زیاتېږي هایپرپلازیا کوي او اکثره موږ تاسې پوهېږو چې اوسپنه له دې څخه مصرفوي او له بله پلوه له دې څخه موبایل کېږي نه په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو چې ښه پرېمانه سټور اوسپنه به یې خو د هغه د هغه څنګه د وایي کور مې د سیند له غاړې او له تندې مرمه دلته هغه کیسه نه نو یا دا معنی چې په بنمرو کې مکروفاجونه ټول پرېمانه له چیز څخه ډک دي له اوسپنې څخه خو په ایریترایټ حجراتو لپاره اوسپنه نشته چې هغه دغه کړي اوسپنه ورسره کمه صحیح ده او په دغه وخت کې د پیریټین لیول هم لوړ شوی وي ډاکټر صاحبانو صحیح ده البته ځکه په پوزیټیو او نیګیټیو فیډبک میکانیزم باندې او بله خبره دا ده په التهابي حالتونو کې په التهابي ناروغیو کې لکه مثلا ریماټایډ ارترایټس څخه وروسته چې موږ په کمپنۍ باندې اخته کېږو ځینې سایټوکینونه ازادېږي ډاکټر صاحبانو تر ټولو ښه مثال یې دا لکه مثلا ټیومر نیکروټینګ فکتور انټرفیران بیتا او چې کوم د چیز په حساب باندې ځینې بکتریاوي انتانات او ځینې ټومرونه په حساب باندې ازادېږي انټرلوکین 1 انټرفیران ګاما چې موږ پوهېږو چې د ځینې مکروفاجونو څخه ازادېږي په دغو ټولو وختونو کې ډاکټر صاحبانو البته په انتاني او غیر انتاني ناروغیو کې موږ پوهېږو البته التهاباتو کې دغه ټول څه کار کوي ډاکټر صاحبانو دا ټول څه کار کوي دا نه پرېږدي چې ایریتروپویټین ته راشو شي ګوري دا د چی شي مخنیوي کوي دغه سایټوکینونه د مشرومونو مقصد د ایریتروپویټین ته راشو نه پرېږدي چې صورت ونیسي نو کله چې ایریتروپویټین نه وي موږ تاسې بدن کې وینه جوړېږي خو دغه وینه چې نه جوړېږي هغه پورته ډول چې مکروفاجونه اوسپنه ورڅخه خوړه هغه مایکروسایټیک هایپوکرومیک وه او دغه چې د دا بیا سره کوي نارموسایټیک نارموکرومیک تاسې ته ما په سر کې لا وویل نه بل ډاکټر صاحبانو بل میکانیزم چې دا هغه ریډیوسډ ریډ سیل لایف سپان موږ پوهېږو په انتاني او غیر انتاني ناروغیو کې مکروفاجونه ښه پرېمانه وده کړي نو کله چې مکروفاجونه فرض کړئ په توري کې زیات سي هغه خو نارمل وظیفه یې دا وه چې زاړه له وخته تېر اربیسیانې خوري غیر نارمل همداسې وکړه نو چې ډېر سي خو په نارمل باندې هم شروع درکوي بیا نارمل حجرات پسې خوري مکروفاجونه مونونیکلر حجرات چې څونه ډېر سي هغه په نارمل حجراتو هم شروع کړي دلته هم به انیمیا رامنځته کېږي څه رقم انیمیا نارموسایټیک میکانیزمونه باندې هم څه خلاص شو د پیتوجینیس باندې د کوم پیتوجینیس باندې ډاکټر صاحبانو د انیمیا ان کرونیک ډیسارډر په مزمنو ناروغیو په هر یو کې ځان د ځان دا یو ډېر ښایسته پکچر ده ډاکټر صاحبانو په دې پکچر کې دغه شیان ټول ښودل شوي دا ریټیکولو انډوتیلیل حجرات یې ګورئ پرېمانه اربیسیان یې خوړلي خلاص صحیح ده بل موږ تاسې پوهېږو چې ځینې دغه چې دي بیا انفلیمیټري میډیاټرز لکه ټیومر نیکروټیک فکتور او یا هم انټرفیران بیتا انټرفیران ګاما انټرلوکین دا ټول په مثلا دا په ریماټایډ ارترایټس کې او دا هم په نن نیوپلازم او بکټیریا انفیکشنونو کې ازادي په دواړو صورتونو کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې پوهېږو چې ایریتروپویټین نه جوړېږي ایریتروپویټین چې نه وي بالاخره غیر نارمل سوکروبیات جوړېږي غیر نارمل سوکروبیات یو خو خپله پرېمانه چې خپله نه لري بل بیرته مستقیما په توري کې تخریبېږي له منځه ځي غیر نارمل سوکروبیات بیا زموږ تاسې په ښه نه راځي دغه یو اخري سلایډ ده ډاکټر صاحبانو چې دغه لابراتواري معاینات یو تاسې باید دې ته ډېر خوشحاله یاست په کله چې مثلا یو څوک په ټي بي اخته ده ډاکټر صاحبانو یو څوک په روماتیزم باندې اخته ده یو څوک مثلا په بله یو مزمني ناروغۍ باندې اخته ده مثلا په کرون ناروغۍ او په داسې نورو ناروغۍ بیا وروسته په شي اخته شوی په انیمیا نو د هغوی لپاره تشریح کوي معاینات تر څو ګورې سبب یې معلوم کړي صحیح سبب یې معلوم کړي
سبب اول دا چې هیموګلوبین ګوري هیموګلوبین په معلومه خبره ده کې کښته سوی وي ځکه که کښته نشي نو انیمیا ولې سوه دا تقریبا تر 8 شاوخوا وي بلډ پکچر چې موږ وګورو اکثره چې سره کوم ډاکټر صاحبانو نارموسایټیک نارموکرومیک او ماته استویل چې ځینې ای بیا مایکروسایټیک هایپوکرومیک د دوه میکانیزم یې ماته ستاسو وایي چې نارموسایټیک په کوم وخت کې وي او مایکروسایټیک په څه وخت کې وي صحیح ده ابسولوټ والیوز په دغه وخت کې وګورو ډاکټر صاحبانو که نارموسایټیک هغه ټول نارمل وي او که چېرته داسې وي ډاکټر صاحبانو چې مایکروسایټیک بیا هغه ښکته سوی وي صحیح ده ریټیکولوسایټ کاونټ په دغه وخت کې وګورو ډاکټر صاحبانو سره کم به وي ښکته به وي ځکه اربسیانې جوړېږي کمې په دغه وخت کې په دغه وخت کې اربسي پروډکشن کم سوی وي صحیح او ریډ سیل سروایول به څه وي سرو کرویاتو ژوند ځوان سرو کرویات به موږ تاسو ته لاس ورکوو کم سوی به وي بنمرو کې به موږ تاسو وګورو ډاکټر صاحبانو په ایریترایډ حجرات به وي تقریبا نارمل به وي په نارمل توګه سره به پخېږي په دغه وخت کې البته خصوصا په هغه وخت کې چې نارموسایټیک نارموکرومیک انیمیا وي صحیح ده او که چېرته مثلا په هایپوکرومیک مایکروسایټیک وي په هغو کې بیا کم اندازه ممکن هغوی هم هایپرترافي کړي وي یوه اندازه اترافي کړي او بل موږ پوهېږو چې په دغه حالتونو کې په ټولو کې په بنمرو کې موږ ډېر پیمانه په مکروفاجونه وینو او د ټولو مکروفاجو مابین هم له چیز څخه ډک وي له آیرن څخه ډک اوس په نه یې خوړلي وي سیرم آیرن انټي دغه به وګورو ډاکټر صاحبانو سیرم آیرن بل سره کوي ستاسو په نظر سره په دغه وخت کې سیرم آیرن او کېدای شي نارمل وي او اکثره وخت کم سوی وي ځکه ټول ورځي چېرته خپل بارجه خالي کوي مکروفاجونه ټول هلته ځي او خپل ورکړه مکروفاج لپاره ګوره دغه مکروفاج د دغه دپاره د پیرټین دپاره بخښش دی د ټرانسپرین دپاره کوم خاص دغه نه لري ریسپټر نه لري کله چې دوی مرو ته ورغلي هغه ورڅخه خوري نور حجرات څخه صحیح ده بل موږ پوهېږو چې هغه کېدای شي نارمل وي او یا هم ښکته وي او بل ټوټل آیرن بینډینګ کیپیسټي بیا سره کم وي که داسې وي چې له ټرانسپرین څخه ټوله اوسپنه مصرف سوې وي د دې آیرن بینډینګ کیپیسټي به سره کم وي ډاکټر صاحبانو زیاته سوې وي او که مخکې له مخکې هغه ورڅخه ډک وو له اوسپنې څخه بیا به هغه سره کم سوی وي هم بیا نارمل به وي سیرم پیرټین به سره کم وي ډاکټر صاحبانو زیات سوي وي ځکه کار ډېر کوي ډېر کار چې کوي هغه به زیاتېږي بل ځینې نور پروټینونه ممکن ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې موږ تاسې اکیوټ پیز ریاکټانټ پروټینونه یا سی آر پي هم وګورو چې په وینه کې لوړه سوي وي ځکه په ټولو التهابي حالتونو کې ما تاسو ته ویلي وو چې انټرلوکین 6 جوړېږي او خپل انټرلوکین 1 دا دواړه یې نه تنبیه کوي او تر څو په وینه کې شی جوړ شي اکیوټ پیز ریاکټانټ پروټینونه اکیوټ پیز ریاکټانټ لکه سی آر پي د انټرلوکین 6 او انټرلوکین 1 په واسطه باندې جوړېږي هغه میکانیزم ما دې ته ویلی وو نور پکې شی نشته دغه یو ساده سلایډ ده دا بیا تاسې خپل کور کې وګورئ په کتاب کې چې دلته پکې د معایناتو د دې لپاره چې تاسې تل په یاد پاتې سي هغه پکې ښوول سوې ده پرتله آیرن ډیفیشنسي انیمیا ما تاسې ته ویلې وه کرونیک ډیسارډر د وجې انیمیا ما تاسې ته ویلې وه او سایټوپلاسټیک انیمیا یوازې تلسیمیا پاتې ده هغه د خیر بیا تاسې ته ووایم هغه مو ورسره پرتله سوي ښه خبره ده چې ورسره زده یې کړي صحیح ده اوس مثلا انډیسز دي سیرم آیرن ده ټوټل آیرن بینډینګ کیپیسټي ده سیرم پیرټین دي او یا هم مرو آیرن سټور ده آیرن ان نرموبلاست او ایچ بي الکتروپیروسس ایچ بي الکتروپیروسس یو رقم معاینات دي ډاکټر صاحبانو چې د تلسیمیا لپاره یې موږ تاسې اکثر وخت کوي د غیر نارمل هیموګلوبین لپاره دا به زه تاسې ته خیر ووایم په هغو کې هم مثلا وګورو چې په کومه کې نارمل ده په کومه کې غیر نارمل ده معناته چې تلسیمیا لپاره کېږي او په هغو کې عموما نارمل وي دا به د خیره ستاسې ته وایم او په راتلونکي کې به زموږ تاسې عنوان وي د خیره میګالوبلاستیک انیمیا چې ډېر دلچسپه ده په دې کې به د خیره موږ تاسې فولیک اسید او وټامین B12 هم کور کوو سره له میکانیزم سره او مخته به پسې ځو کلاس ډسمس